د افغانستان اسلامي امارت ویان وایي که د پوځي جګړې په بیه تمام شي بیا هم امریکا ته وسلې او تجهیزات نه ورکوي. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر پام وکړئ. د پښتو نیوز څخه د نن ورځې خبر ته بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان اسلامي امارت وایي چې که د پوځي جګړې په بیه تمام شي بیا هم امریکا ته وسلې او تجهیزات نه ورکوي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې او پوځي تجهیزات د اسلامي امارت ملکیت دی. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د ایراب په نامه ایراني رسنۍ سره په یوه تازه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا پاتې وسلې او پوځي تجهیزات د اسلامي امارت ملکیت دی او په هیڅ صورت به یې امریکا ته ونه سپاري، ان که د پوځي جګړې په بیه هم تمام شي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد دغه څرګندونې داسې مهال کړي دي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ څه موده وړاندې ویلي و چې د متحده ایالتونو پوځ به ټول هغه تجهیزات چې په افغانستان کې پاتې دي بیرته ترلاسه کړي. بلخوا د کب په 14مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغو څرګندونو چې له اسلامي امارت څخه د امریکایي وسلو د اخیستلو په تړاو یې کړې وې هرکلی کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان په یو خبري غونډه کې ویلي و له امریکا څخه پاتې دغه وسلې په ترهګریزو بریدونو کې کارول شوې او دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده. که امریکا وکولی شي دغو وسلو د اخیستلو لپاره اقدام وکړي دا به په سیمه کې د ټولیز امنیتي وضعیت له ښه والي سره مرسته وکړي. ذبیح الله مجاهد په دغه مرکه کې د بګرام هوایي اډې په تړاو د یو پوښتنې په ځواب کې ویلي بګرام د افغانستان خاوره ده او زموږ په کنټرول کې ده. اسلامي امارت هیڅ کوم بهرني هیواد ته دا اجازه نه ورکوي چې خپله یوه پوځي هم هلته راولېږي او یا واوسیږي. په مرکه کې د اسلامي امارت ویان په توندې لهجې امریکا اشغالګره بللې او زیاته کړې ده چې امریکا په افغانستان کې د خپل تیر شل کلن حضور پر مهال د افغانانو ته ګڼ زیانونه اړولي او دوی به د امریکا هیڅ ډول فشار ته تسلیم نشي. ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان خاوره په بشپړه توګه د داعش له حضوره پاکه شوې ده. هغه ادعا وکړه چې اوس مهال یاده ډله د پاکستان له خاورې خپل فعالیتونه پلانوي. په دغو تجهیزاتو کې چې شاوخوا 40,000 زره زغرول او پوځي وسایط هم شامل دي چې دا مهال د طالبانو ادارې په واک کې دي.